د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک جوړولو پروژه تایید شوه. نو انشاءالله دا امید لرو چې موږ به د دغې دوهمې لارې دپاره د منظورۍ دپاره خپل هڅې وکړو او دا به تاسې د دغه لارې څخه انشاءالله برخمن. د کابل جلال آباد لومړی سړک د نړۍ له خطرناکو لارو څخه شمیرل کیږي. تازه افغان حکومت د دوهم لاین سړک جوړولو ته مټې را بډ وهلي. دا سړک په افغانستان کې له سترو ملي پروژو څخه ګڼل کیږي. دا چې د دغه سړک د رغولو چارې به کله او کوم شرکتونه به یې په څومره لګښت پیلوي د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. اقتصادي کمیسیون د حق العبور په بدل کې د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک جوړولو پروژه تایید کړه. د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د حق العبور په بدل کې د کابل جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پر پروژې، خوراکي غنمو د پیرلو پر تګلارو، د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د بریښنایي دروازو د کمپلیکس پر جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وشو. د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک ټول ټال 150 کیلومتره اوږدوال چې د رغونې لپاره په دوو برخو ویشل شوی دی. لومړی برخه یې د کابل له بګرامو څخه تر سفرې پورې 50 کیلومتره او دوهمه برخه یې د سفرې څخه د ننګرهار ولایت تر سرخرود ولسوالۍ پورې 100 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل جلال آباد لومړۍ لویه لاره د نړۍ اومه خطرناکه لاره ده چې په معمول ډول هره ورځ 15 ترافیکي پیښې پکې کیږي. په دغه غونډه کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ جوړه شوې وه، تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د ټول پلازا یا حق العبور په بدل کې د کابل جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پروژه منظوره ده. زه چې نن دې ځای ته راغلی او ستاسو سره خبره کوم په یو امید یم انشاءالله تاسو ته په دې باندې اطمینان درکوم، ځکه دا اهمه خبره ده چې کوم موږ تاسې عمومي سړک دی چې تر کابله پورې په دې موږ خبرېږو چې روزمره په دې کې ټکرونه کېږي، په دې کې د انسانانو ژوند اخیستل کېږي. نو اهمه خبره دا ده چې موږ باید د بدیلې لارې په فکر کې شو. نو ستاسو چې کومه خبره وکړل د فواد جامع وزیر صاحب محترم، بل وخت هم دا بدیله لاره کتلې ده. نو اوس مم مقصد دی دغه ته راوستلی دی چې په دې باندې دی بیا نظر ثاني وکړي او دا موږ تر مشرتابه پورې خامخا رسوو دا خبره. په همدې موخه ټولګټو وزارت ته لارښوونه وشوه څو دغه پروژه د ازادي داوطلبۍ له لارې اعلان ته وسپاري او د سړک جوړونې د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره وړ شرکت انتخاب کړي چې د حق العبور په بدل کې د سالنګ لویې لارې لپاره جوړ شوی طرزالعمل یې پر دغه پروژه هم تطبیق کړي. د معلوماتو پر بنسټ پر دغې پروژې نږدې 110 میلیونه ډالره لګښت راځي چې په تیر کې د اسیا پراختیایي بانک لخوا یې د ورکول کېدو ژمنه شوې وه. د دغه سړک د جوړولو کار تړون د افغانستان د ټولګټو وزارت او د شینجیانګ بیجینګ په نوم یو چینایي شرکت او بریج ګروپ ترمنځ لاسلیک شوی هم دی. نو انشاءالله دا امید لرو چې موږ به د دغې دوهمې لارې دپاره د منظورۍ دپاره خپل هڅې وکړو او دا به تاسې د دغه لارې څخه انشاءالله برخمن شي. او بل محترمو مشکلات خو ټولو یاد کړل، خو افغانستان لره افات دي. یو ملک لره افت وي خو افغانستان لره افات. مثلا زلزله وسول، خوږه الحمدلله د ولسو د ملتو د تجارو د امارات د ټولو هماهنګي وه، هغه دغه یې برداشت کې بیخي معلوم نه سو. هر چا خپل وس توان وکړي او هر چا د خپل وس توان مطابق خپله شندنه د خیر و د خیرات د هغه زلزله ځپلو سره وکړل. الحمدلله هغه نن ورځ د 3.5 زرو کورو د جوړېدو دغه سوی دی چې بېرته خپل په کورو کې ځای پر ځای سوي دي. شاید نور به هم نوي کورونه هم ورته ډک کېږي. د کابل جلال آباد لویه لاره د افغانستان له لویو اقتصادي او مهمو لارو څخه ده.
چې له مرکز کابل څخه پیلیږي د کابل سروبي، سروبي تنګي، لغمان تنګي او لغمان ولایت څخه تیریږي او د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې پای ته رسیږي. د افغانستان ډیری اصلي لوی لارې د 20مې پیړۍ په نیمایي کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتونو په مرسته جوړې شوې دي. شوروي اتحاد په 1980 لسیزه کې د سالنګ تونل په ویستو سره د سالنګ لویه لاره جوړه کړه چې د افغانستان شمال او ختیځ له یو بل سره وصل کړ. په ورته مهال د افغانستان د مهمو ښارونو هرات، مزار شریف، لښکرګاه، کندهار، غزني، کابل او جلال آباد نښلوونکې لویه لار چې د کوجې پښتونخوا له لویو لارو سره هم وصلېږي جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره څو ځله دا لویه لاره خرابه شوې او بیرته رغول شوې ده. دا چې پر دغه لویه لاره ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته، د سړک پراخوالی کم، یو شمېر موټر چلوونکي بې احتیاطه او یا نابلده وي او همداشان دا لویه لاره د ډېرو کږلېچونو په لرلو سره له خطرونو ډکه او مرګونې لاره حسابېږي. په غونډه کې د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د مازادو غنمو او د امارتي مرکزي سیلو شرکت له لوري د غنمو د پیرلو په اړه پر جوړه شوو تګلارو بحث وشو. تر هر اړخیز بحث وروسته د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټو له لوري د راغلو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وړاندې شوې تګلاره تایید او د منظوري لپاره د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه مقام دفتر ته راجع شوه. د دغې تګلارې له مخې به د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو د ملاتړ په موخه د غنمو د حاصلاتو په موسم کې په مناسبه بیه غنم پیري او د اړتیا پر مهال به د بیو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په موخه بازار ته وړاندې کوي. د اقتصادي کمیسیون په یاد نوبتي غونډه کې د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنایي دروازو د کمپلیکس جوړولو طرحه هم منظوره شوه. د دغې طرحې پر اساس به خصوصي سکتور د 10 کلونو لپاره د عامه خصوصي مشارکت له لارې پانګونه چې د لومړیو 2 کلونو پر مهال 50 سلنه او له درېیم تر 10 کال پورې به 90 سلنه عواید د دولت خزانې ته جمع کیږي.